السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. لږ څه ورکول خو الله د هغه په مقابل کې ډېر څه ورکوي. لږ څه کول د هغه په مقابل کې الله ډېر څه درکوي. راسي الله جل جلاله موږ ته څه وایي. د سورة البقرې په 660 آیات کې الله جل جلاله راته فرمایي: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. مثال د هغه انسانانو چې د الله جل جلاله په لار کې په جهاد کې پیسې مصرفوي. دا وایي دا چې مثال لري لکه یوه دانه غنم چې وغورځوې هغه راشین سي 7 وږې وکړي، په هر وږې کې 100 دانې غنم وي. والله یضاعف لمن یشاء. الله یې تر دغه نور هم ور اضافه کوي. والله واسع علیم. ګوره یوه دانه غنم وکره هغه شین بوټی سي، پکې ډېر وږي راسي، هر وږي 100 دانې غنم وکړي. نو د جهاد دا ډول مثال لري چې ورفي کې ورکې هغه روپۍ به دي الله جل جلاله په 700 روپۍ باندې در بدل کړي. د ابي مسعود الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایت: جاء رجل الى نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي رالی بناقة په یو اوښ سره هغه پړی هم ورسره و. فقال ویل صحابي: یا رسول الله هذه فی سبیل الله. دا مې مجاهدینو ته وقف کړې ده. یو مجاهد ورباندې سپور سي، پر دې باندې د جنګ او غزا وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي: لکه بها یوم القیامة 700 ناقة كلها مختومه. د دې وی اوښې په بدله کې به الله جل جلاله 700 اوښې درکړي. بل روایت د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم څخه: من ارسل نفقة فی سبیل الله. څوک مجاهد ته پیسې ورکړي و اقام فی بیته، دی کور کښېني، فله دغه انسان لره بکل درهم، پر هر روپۍ باندې 700 روپۍ ثواب الله ورکوي. ومن غزا بنفسه فی سبیل الله وانفق فی وجه ذلک. که څوک جهاد ته هم لاړ سي خو پیسې هم مصرف کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پر هر درهم 7 لکه کې الله ورکوي چې په لکسي ضربې کې هغه د 40 کروړه ځین جوړېږي. او د غرنګ د معاذ رضی الله تعالی عنه څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: طوبه، خوشحالی دی ویل من هغه چا لره اکثر فی الجهاد فی سبیل الله من ذکر الله. هغه چا لره دی خوشحالی چې په جهاد کې ډیر ذکر کوي. فإن له بكل كلمة. دغه مجاهد چې په جهاد کې ذکر کوي پر هر کلمه باندې 70,000 حسنه 70,000 نیکي الله ورکوي. هر نیکی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی 10 چنده وي. نو چې 70,000 په 10 کې ضرب کې 7 لکه راځي. نو پر یو لا اله الا الله محمد رسول الله چې څوک د جهاد په سفر کې ووایي، په سنگر کې ووایي، الله جل جلاله د 7 لکه وار لا اله الا الله اجر ورکوي. ډیر ذکر باید مجاهد وکړي، ډیر ذکر باید مجاهد وکړي. باید مجاهد ځان غافل ونه ساتي. مجاهد هغه شخصیت دی د جامعې چې د اسلام رڼا ده، د اسلام حفاظت دی. الله جل جلاله د خپل دین حفاظت ورباندې کوي. لکه څنګه چې په حج کې په یو بیان کې وویل، یو حدیث مبارکه مې تر سترګو رالی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان 2 خلکو ته پر لار ناست وي او خپلو لښکرو ته وایي وایي راسي دغه 2 قومه خطا باسي. المجاهدین فی سبیل الله او بل هغه څوک چې حج ته روان وي. نو مجاهد د شیطان سره به مقاومت
د نفس سره به مقاومت کوي. نو هر چاته لازم ده چې هر نیک طاعت او عبادت کی هغه په یو چوکاټ کې وکړي. حدیث رقم 914 915 صفحه نمبر 282 باب نمبر 10 ابواب الجهاد. ثواب من سأل الله شهادة صادقا من قلبه المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.